سړی امام سره په رکوع کې شامل شي او لاسونه په نامه کې نه لري نو صرف قیام تحریمه فرض ده بیا خو د قومي د ولاړې وخت نشته چې لاسونه یې بیا به نو سجدې له به ځي چې سجدې وکړه او قیام باندې تحریمه وکړه مونځ دا رکعت شوی دی او که داسې پر انټ راشي او په رکوع کې تکبیر تحریمه ووایي نو دا رکعت یې نه دی شوی قیام شرط دی تکبیر تحریمې لپاره چې سړی وي دعا پرېږدي مور پلار دپاره رزق به یې ختمېږي دا خو ما چاته نه دی کتلی مور پلار ته به 15 وخته دعا کوي فال وښکل څنګه دی فال خیر دی د خدای پاک نه ښه امید دی هلکه قرآن شریف د آیات مې واورېدی انشاءالله دا کار کېږي څه ښکلې خبره یا ښکلې نوم واوري دې ته وایي رجا مې الله د خدای په انشاءالله موسم ښه دی که دغه ښه دی کار به نن ښه کېږي خیر د نیک فال ښه دی کوونکی د الله دی هر څه د الله په امر کې چې دا خدای امر نه که نه په قرآن شریف فال او ښکل ښه کار نه دی ضرار نوم ښه نه دی ضرار من چې بل ته ضرر رسوي او د بل د ضرر اراده یي دا خراب نوم دی نافع نوم ښه دی چې سړی نه پیشاب نه ودرېږي نو غسل به څنګه کوي پیشاب چې نه ودرېږي دا خو معذور دی چې ټول وخت کې داسې لږ صبر دی وکړي دوایي دی وکړي که نه ښه کېږي لکه بعضې پیشاب داسې چې سلسل بول ورته وایي د پیشاب سره اودس نه ماتېږي بس یو ځل به اودس کې غسل به وکړي او هغه ځای ته یې څه کپړه تړلي او مونځ به کوي امامتي نه شي کولی او بل وخت له به بل مونځ کوي ماسپښین له بیا اودس مازدیګر له بیا او که په منځ کې څه بل څه ناقص موجود شو د اودس نه بیا به اودس د مجوسو فرقه څنګه ده مجوس خو د اور عبادت کوي اور خو خدای نه دی هر څه مخلوق نشي کولی مخلوق پیدایش نشي کولی د انسان چې څه کوي ښه کوي او که بد کوي دا ټول د خدای په تقدیر کې او د خدای په حکم او امر سره کوي د خدای نه سم بار نه دی که ښه کار کې پیدا کوونکی الله دی کوونکی انسان دی په مرتبه د سبب کې دی باقي د خدای په امر کې کله به ته هر څه وکړې کار به نه کېږي د خدای امر نه دوایانې به خورې مرض به ښه کېږي نه زیاتېږي به یا به ولاړې چې ډوډۍ به خورې مړېږې به نه داسې مرض او که موړ شي دا د خدای امر و ځکه موړ شي چې د خدای امر نه ابراهیم علیه السلام اور کې واچو اور ته امر نه و چې وسېځه اور سوځول نشي پیدا کولی سوځول الله پیدا کړي خالق کل شی کل شی کې هر څه راغلی سوځول په ډوډۍ مړېدل په اوبو تنده مړه کېدل ستا ټول کارونه کېدل اولاد کېدل مالداري ښه حالات بد حالات هدایت گمراهي انسان کاسب دی په کسب باندې دی نیولی کېږي سینما ته ځې ولې تلې جومات ته هم تللی شي باقي چې خدای لیکلي د هغه د خدای علم دی هر څه الله کوي یعنې تخلیق الله کوي د الله په حکم الله داسې نه چې د احکامو نه ځان لدی دا ټول چې تاسو جماعت ته راغلی الله راوستی لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا د ګناه نه بچ کېدل د الله په مدد دی نیکي کول د الله په مدد دی که چا سره ښه کې دا د الله امر او تا ښه وکړ بس یو شیم د خدای د خلق او د امر نه بار نه دی چا له خدای اړه کې واچي تاله به څه درکړي هم بد کار ښه نه دی تاله اختیار دی چې بد کار دی ولې کو تا خو ته ځان ساتل د قصار مونځ چې قضا شي نو بیا به 2 رکعته سنت کوي 11 بجو حضور پاک سنت کړي چې مونځ ته قضا شوی دعا د پاره سینې پورې لاسونه اوچت کې بره مو چټولی شي دا چا تپوس کړی چې مړی امانتن خخول څنګه دی د پلار په وطن کې یا مړی بیا وړي خپل قبرستان چې مړی لا خښ شوی نه جمدي لکه مړ شي او لا خښ شوی نه نو څه عالمان وی لرې وړي شي او څه وایي نه شي وړی چې کوم ځای کې مړ شو هغه ځای کې یو قبرستان کې به یې ښخ کړي
که پاکستانی کابل کې مړ شو کابل کې د خخ کې عربو کې د خخ کې او که پاک افغانی یا بل وطن والا دلته مړ شو دلته به خخې مسله خدا سره او لري وړي شي خو یو 2 میله پورې 1 میل مخبره ته وړي شي یا داسې دلته مخبره کې نه پرې دی یا بله نو داسې یو 48 میر پورې وړي شي ګاډي کې یا ساروي باندې او باقي دی کې څوک وي وړي به څوک به او چې خخ شو به نه شي وخکې مړی دا خلک وي امانتنه اګدو نو به یوس نو به څنګه وبس الته به خخینو دا ګناه ده او دا مکروه تحریمی دی او د دې اجازه نشته دا لندن کې سوخخ شي کنه په پاکستان ته وړو به ولا چندې کوي ټیکټ نشته او دا خرچه ده نو الکه قرض راواله 10 لک روپۍ لګي 10 لک چې مړې راوړي پته نه لګي نو پیسې مزي دا پیسې ټوله ګناه ده دا ټیکټ اغشتل ګناه ده مړې راوړل نشته ته پیسې کې خدای ته اوس پاره اسنه چې خراب شکل یو به د جوړو د اسخاش او ګنام ده اس ثواب نه دی پیسې لګول ګناه ده راوړل ګناه ده دا من دی په شریعت بس وای خښ شو په عربو کې خښ شو دا اوس یو رواج دی کنه عربو کې مرشي 10 لک روپۍ ولګي دی اړې ماري نو به وسره پیسې نه نو قرض مخنه ده مړې د زمکه کې کنده کې به وباسه که د پاسه خو مړه زمکه کې به کنده کې خخې د پاسه خخول لکه بعضې ملکونو کې د زمکې د پاسه کیري دلته ورته خوره په ټیکټر جمع کړي دا خو دفن نه دی دا خو پټول دی سبا به خوره چې ددلي مړې به په ډاک بربند خرخند ښکاره شي دا قبر نه دی قبر دی ته وایي زمکه کې به کنده وکړي خوره غشتل نشته که یو ځای کې اوبه زمکه نه یا پریدینه قبرستان نشته نو بیا سمندر کې مچول شي لکه بحری جز کې چې مړی وشي نو جنازه په وکي کفن ورته وکي او بو کې ځکه څخه وی کې یا طرز بدا نو چې قبرستان نه کم دی کې زمکه نه او بو کې اچول شي سوځي به نه د جاپان کې مړی سوځي هلته قبرستان نشته هلته او بو ته واچو بس یو کاڼی او پورې وتړي لاندې لړ سین کې مړی اچول شي بعضې مړی وي چې ځمکه کې خښ کې نو بار واپس روزي بیا روزي نو څه به کوي چې بیا خښې بیا دا صحابه کرامو زمانه کې یو کافر و چې خلکو به خښ کې مسلمانانو خښ کړی خو خبر کې کنده بیا به راووتو بیا به خښ دا د خدای د لا اله الا الله زور خو چې لا اله الا الله نه دی ویل ځمکه نه قبلې کنې کافران ځمکه کې خښېږي خو کله کله خدای ښکاره کړي یا سخته ګناه کړي بیا په ځمکې باندې خوره باندې د پاسه کېده دغه طریقه ده بیا په خوره اچولی شي قبر پوخ پکار دی که کچا بعضې خلک قبر کې دیوال وایي د خښتو دا ګناه ده قبر به دننم نه پخوي بارم بس کچه به چې زوړ شي چې انسان لاړه قبر دم پکې لاړ شي قبر خو زړېږي بیا پکې خوره لږه کېده چا لیکلي د حضور علیه السلام قبر او د شیخینو کچه دی که پاخ څنګه دی کچه قبرونه دي دا ګمبد چې نه و دا دیوال نه یو ځل عایشې بیبي له خورئې راغی ما ته د نبي علیه السلام قبر وښیه طالب و وردن نیک یو لیش دومره قبر و سره کاڼي و پې دې خوا د ابوبکر صاحب ورسره شاته د عمر صاحب سرې خورې واړه سره خورې د عربو کوتکاڼي یو لیش قبر دقه دی نه بلکل لړو نه بلکل ځمکه وه لږه یو لیش وچوتو لحد ښه دی که شق لحد ښه دی شق هم ښه دی شق کې سیمټ دیوال نشي والی خازې به پکې کېري او که خازې نه نو د اوس سیمټو پلیټ شه مړی بره خوره کینی نو بیا پلیټ یې ښودی شي د قبر طریقه څه ده قبر طریقه دا چې د سینې پورې به قبر وباسي چې انسان څومري تقریبا دومره د سینې پورې که نه چې شپې ګیدړان راونه باسي بس لحد ښه دی قبر به پخیم نه غلاب هم پې نه اچوي نه ګلونه اچول پې شته بلکل بس ساده قبر دی کاڼي پې اچولی شي که خویږي خو یو لیش یو نیمه لیش به دومره داسې قبر ته به سجده هم نه کوي قبر طواف هم نشته قبر ښکلول هم نشته او قبر ته لاس په نامه ودرېدل نشته داسې به ولاړې لاسونه ښکته او دعا قبلې ته کوه او قبر باندې به کینیم نه او نه پې د پاسه ګرځي دا چا لیکلی که قبرونه روان شوي سیلاب کې جوړولی شو او بیا یو لیش خوره واچوه یا لاندې لاړ شي یو لیش خوره اچولی شي چا لیکلی چې قبرستان تنګي
او ته قبرونو لذي د رحمان بابا د نور مغبرې دومره تنګې دي چې لار هم پکې نشته. نو د قبر د پاسه خپې ښودل سخته ګناه ده چې ته یې دې قبر باندې به ووړم او دلته به نو قبر باندې به چې لار نه مزه او دعا د لرې نه وکړه یا الله دا بابا مې وبخې کاکا. تابوت نشي استعمالولی هر چا لپاره. تابوت خو یو رواج دی. تابوت به دومره چې مړې پکې کښېني دا نن سبا خو سم شاپنګ بیگ کوکا کولا بوتل ته جوړ هر چا تابوت وکړه. تابوت هغه ځمکو کې شګي لاندې مړې دغه کېږي راغونډېږي نه شګه خوېږي یا ډېر ټوټه ټوټه شوي هر مړې دپاره تابوت نشته. مړې کېږده د پاسه پې خازې کېږده اوس خوره پې واچو. نصر الله صاحب ټیلر ماسټر د هغې پلار مړ شو او د غفار صاحب دلته د بی صاحب ناست د هغې زوی مړو او زمونږ ډاکټر رب نواز صاحب دې کې دوکان و د صدر کې د مولانا شمس الحق صاحب رشته دار او تبلیغ والا اسد الله صاحب ورور دې ټولو ته دعا کې ډېر مړي دي او د سیلاب والا ته هم دعا کې چې مال او جان د ډېرو په کتل الله پاک دی دا ټول وبخښي. وروسته به ورته هم دعا کوو موږ ته خدای خیر کړي او سیلابي بارانونو زلزلو آفاتونه او د عذاب قبر او د عذاب آخرت نه موږ بچ کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وسلم.